تاسو ته خپل خیالات ازار کوي. تاسو ته یو دا خواست دی چې انتهایی دلجمعي سره په غور سره او په منظم طریقې سره د دې دا قیمتي خبره اورئ نو څه فایده به د ټاکلي پښتون ولس ته ورسي. ډېره مننه. اوس زه ملي مشر منظور پښتین ته دعوت ورکوم خو د الله استقبال خواست درته کوم چې په ښه استقبال سره د ده که نه استقبال ورته رسول شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تر ټولو اول ټولو ته دلته راغلي خلکو ته اورېدونکو ته څومره هم دي د زړه له کومې سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم ټول به روغ جوړ او خوشحال وئ او دا زموږ دعاګانې هم دي او دا زموږ خوشحالي هم ده چې تاسو روغ جوړ او خوشحال وئ. ملګرو دلته راتګ موږ په دې مقصد کړی دی تاسو ته مو چې د زحمت درکړی دی د ناستي د ولاړې او د خبرې اورېدلو هغې مقصد دا دی چې یو خو موږ او تاسو په د پی ټي ایم لږ ځانونه پوه کړو سره بیا د اتفاق اتحاد دپاره دلته یو تمهید وکړو دلته یو وعده وکړو او بیا د هغه وعدې په بنیاد باندې موږ په هره علاقه کښې یو تنظیمي سټرکچر ولرو چې ولس د دوی په خبره باندې پاسي کښېني د هغې به څه طریقه کار وي څه به نه وي چې په دوی لږ سره پوه کړو نو دا خبرې به د یو تقریر نه زیاتې د بیان په شکل شوي او د جذباتو نه به زیاتې علمي شکل شوي او بیا په آخر کې که موقع میلاو شوله دا موقع به هم درکوو چې تاسو ته سوال لرئ یا څه تنقید لرئ څه هم دا غونډې داسې دي چې موږ تقریبانه به کوشش کوو چې وړې وړې غونډې په کلي کلي وشي په هغې کښې هر چا ته موقع میلاو شي چې هغه په موږ باندې تنقید وکړي هغه زموږ ګریوان ونیسي چې دا خبره ټیک ده یا غلطه ده مخې پوه کړه یا د دا غلطه کړې ده یا د هغه کړې ده چې تر ټولو یعنې زموږ احتساب زموږ د خپل ولس کوي او هر وخت زموږ دپاره د عدالت په شکل شه هم دوی ولاړ وي او بیا د سپورټ په شکل شه هم دوی ولاړ وي. ملګرو پی ټي ایم د یو د ژوند نام دی. پی ټي ایم دا وایي چې ژوند د چا نه ازادېږي. پی ټي ایم د مرګونو نه کرکه ده. پی ټي ایم د توپک او تشدد نه کرکه ده. پی ټي ایم مینه ده. پی ټي ایم همدردي ده. پی ټي ایم رحم دی. پی ټي ایم د یو بل سره د خپلولو د یو بل سره د خوشحالولو یو نام دی. تر اوسه پورې پی ټي ایم د چا د کور د ړنګولو مطالبه نه ده کړې بلکې د چا چې کور ړنګېږي ورته وایي دا مه ړنګوه. پی ټي ایم تر اوسه پورې د چا د وژلو مطالبه نه ده کړې بلکې صرف ظالم ولې ظالم لرې کاسته سزا ورکړئ عدالتي نور عام ولس مه وژئ. مظلوم قوت مظلوم ولس خبره کړې ده. پی ټي ایم مظلومان راټول کړي دي. پی ټي ایم هغه خلق راټول کړي دي چې په خپلو سترګو یې انسانیت نړېدلی لیدلی دی. په خپلو سترګو یې انساني وینې انساني اقدار انساني جسمونه داسې لیدلي دي چې هغه کارونه د ځناورو سره نه کېدل. پی ټي ایم د هغو خلکو دی د هغې مظلوم ولس دی چې هغې ټول ژوند په یره کښې تېر کړی دی. هغې ټول ژوند دلته پښتنو داس تېر کړو چې هره ورځ یې د مرګ نه یره کړې ده. هره ورځ یې دلته د ځان د حلالولو د ځان د نیولو د ځان د ورکېدلو او د ځان د مړ کېدلو په ته باندې مختلف قسم خلکو دغه یره خوره کړې وه. یره خورول د خلکو په ذهنونو کښې هغه ته په اردو کښې دهشتګردي وایي او په انګلیش یې ټروریزم وایي چې د ملکي ادارو لخوا شوله. کله بیا دوی طالبان هم سپورټ کول خپلې
چغه کوله څومره چې خلک طالبانو ویرول اول هغه ویرول په هغې نه پس بیا راغلل د دوی خفیه ادارې په هغې نه زیات خلک یېرولی دی د دوی پولیسو فوجیانو ویرولو نن هم دلته خلک چې راغلي دي په خپل زړه کښې یوه یره ته شکست ورکړی دی او دلته ناست دي دا ناستی هم دلته یو میړانه لویه باندې په یو لویه میړانه باندې پرېوځي پښتنو زه اکثر ورته وایم چې شعور خو به راشي خو ډېر لوی قیمت به رانه واخلي یعنې که زما خپل خپلوان مړه شي هلته به زه په خبره پوهېږم که زما د ورور یا زما تره یا زما پلار ورک شي هلته به زه په خبره پوهېږم نو دومره لوی قیمت مونږ مزید نه ورکوو مونږ په دې خبره په دې پالیسیانو پوه یو مونږ هر هغه پالیسي چې دلته انساني ژوند خرابولو کوشش پکښې کېږي چې په هغه کښې د انسانیت وینه تویېږي مونږ د هغې مخالفت کړی دی په والله ما په وزیرستان ښه ورته ویل چې دلته د فوجي هم څوک نه وژني دلته د پولیس هم څوک نه وژني دلته د لیویس هم څوک نه وژني دلته د عام ولس هم څوک نه وژني مونږ وژنه د چا هم نه غواړو ځکه چې وژنه کېږي د هغې نه زموږ په معاشره کښې سوچونه بدلېږي تشدد پسند سوچونه راځي شدت پسند سوچونه راځي د هغې نه زموږ په وړو دا چې رالویېږي ماشومان د دغې په فکري د دغې په سوچونو د دغې په سایکالوجي باندې اثرات لویږي نو موږ خپله خاوره داسې غواړو چې په هغې کښې مرګونه نه وي په هغې کښې جنګونه نه وي پر امن وي هلته کاروبار هم پر امن وي هلته روزګار هم پر امن وي هلته تګ راتګ هم پر امن وي هلته اوسېدل هم پر امن وي هلته د یو بل سره ناستی او لړۍ هم پر امن وي موږ د دغې دپاره دا کار دا شی د پی ټي ایم چې یو نام دی دا یو نام نه دی دا یو پیغام دی چې مختلف انساني سوچونه پکښې دننه شوي دي بیا زمونږ یعنې په دې خاوره باندې چې چېرته وي مونږ د امن خبره کړې ده هغه پولیس افسر چا په بېدردي سره وژلی دی هم مونږ ورته ولاړ شوي مخالفت مو کړی دی هغه عام ولس چې د چا سره ظلم شوی دی مونږ بلا امتیاز د مظلوم په ملاتړ ولاړ شوي یو مونږ بلا امتیاز د ظالم مخالفت کړی دی په دې خاوره باندې دا ولس بلا امتیاز ووژل شو بلا امتیاز دوی سره ظلم وشو هېڅوک پسې بچ نه شول چېرته هم داسې نه وشول چې چا خودکش کوله او خبره یې وکړله چې دلته پلانکي پارټۍ والا یا پلانکی سوچ والا یا پلانکی پیشې والا خلک لږ سایډ ته شئ زه دا کار کوم بلا امتیاز یې خلک ووژو په یو چیک پوسټ باندې هم چې خلک ذلیل شو بلا امتیاز یې ذلیل کو دلته په دې ښارونو کښې چې د خلکو کاروبارونه ختم شوي دي یا د دوی ځانونه غیر محفوظ شوي دي یا دوی ورک شوي دي هر سوچ لرونکی خلک هره پیشه لرونکی خلک هره نظریه لرونکی خلک هره پارټي لرونکي خلک ته نقصانونه ورسېدل بلا امتیاز ورسېدل ځکه مونږ بلا امتیاز د ټول وطن خبره کوو ځکه مونږ بلا امتیاز د ظالم مخالفت کوو په دې کښې مونږ دا نه شمارو چې هغه ظالم دی نو د هغې مخالفت نه کوو هغه ظالم دی نو د هغې کوو والله چې څوک هم ظلم کوي په ډاګه مو ویلي دي چې مونږ د ټولو ظالمانو مخالفت کوو مونږ د چا د وجود نه خو د هغې د وجود نه داسې عمل چې وځي چې هغې نه عام ولس ته نقصانونه رسوي هغې ټولو عملونو مخالفت چې ضرور به ولاړ وو زمونږ به دا نه دا لا دا د ظلم نه لا دا د غیر انساني رویو نه لا دا به تر همیشه زمونږ وي دا زمونږ د کلمې سټارټ دی چې لا تر اول چې څوک هم دلته په انساني ځمکه باندې ځانونه خدایونه بولي دغې سکیورټي ادارو دغې خفیه ادارو دغې فوج دغې نورو طالبانو دغې د خلکو ژوندون دا به یې په خپل لاس شمارولو چې دا که چېرته زما په لاس څه دی چې کله مې خوښه شي هغه به زه مړ کړم چې چا ته مې خوښه شي هغه به ژوندی پرېږدم چې د چا کاروبار زه غواړم چې پروموټ شي هغه به پروموټ کېږي عزت ذلت فیصلې د ځان سره یې شوې دا کېدی هم نه شي په دې ځمکه باندې خدای نه دی موجود خدای ډېر لوی وجود دی چې هغه ډېر لوی دی هغې نه علاوه مونږ بل خدای نه منلی دی نه یې منو نه مو دا ایمان دلته په دې ځمکه په چا شته دی چې مرګ د چا په لاس دی عزت د چا په لاس دی دا ایمان زموږ صرف په الله دی چې مرګ هم د ده په لاس دی عزت ذلت هم د ده په لاس دی ژوند هم د ده په لاس دی رزق هم د ده په لاس دی دې نه علاوه سوچونه که څوک په مونږ باندې ټوپک راپرېږدي که څوک مونږ وژني که څوک مو ورکوي بیا هم مونږ ایمان په دوی نه راوړو کنې ملګرو په دې خاوره باندې د ایمان تقاضې نه وې پوره دلته به د چا ته وویل
چې راځه چې د خپل وطن دپاره د مظلوم ولس دپاره جدوجهد وکړو. هغه به درته وویل چې ما به خفیه ادارې مړ کړي، ما به پلانکی مړ کړي، ما به پلانکی مړ کړي. وروره که پلانکی دې مړوي، که دا یقین دی په پلانکي راغلی دی، نو په خدای دې د څه شي یقین دی، نو ستا ایمان څه شی دی. بیا به درته وویل چې مرګ خو هېڅ نه دی، خو بې عزته کوي دی. خو بیا ستا که د عزت و ذلت یقین دلته په انسانانو راغلی دی، نو په الله پاک باندې د څه شي یقین پاتې شوی دی. دا زمونږ د ایمانونو سره لوبې وشوې، زمونږ د پښتو پښتونوالۍ سره لوبې وشوې، زمونږ د انساني جذبو سره لوبې وشوې. پښتون د امن خلک، پښتون د خوشحالۍ خلک، پښتون د مینې خلک. بیا دوی بیرته په دنیا کښې دوی ترهاګر وشمارل، دا ترهاګر خلک دی. پښتون هغه قام دی، ما ته یادېږي په وزیرستان کې د خلکو سره ټوپکې وې، والله په دې ټوپکو باندې دوی چې څومره کارتوس د یو بل په دښمنۍ ځای کړي دي، هغې 100 ګونه زیات دوی په وادونو کښې ډزولي دي، دوی د چا په استقبال ډزولي دي. دلته کړتېسونه هم د خوشحالۍ د موقع دپاره کښې شول. دلته ډزونه هم د خوشحالۍ په موقع کول، د ټوپک د خوشحالۍ دپاره کول. و هغه شی چې دنیا یو بل سره پرې وژني، په هغې هغه هم د خوشحالۍ دپاره استعمال کړی دی. دا د دنیا تر ټولو لوی د خوشحالۍ خوښوونکو خلکو مثال دی. دا د پښتنو تر ټولو لوی مهذب معاشي مثال دی. په دې دنیا کښې چا هم ټوپک راخیستی دي، خلک یې پرې وژلی دی. مونږ ټیک ته دا کمۍ وې زمونږ په معاشره کښې، خو ورسره یې دغه د خوشحالۍ دپاره هم کوو. زمونږ معاشره ته خلک راننوتلي دي، زمونږ معاشره بې حیا کوي، زمونږ په معاشره کښې داسې تبدیلیانې راولي چې هغه زمونږ د اصولو سره، زمونږ د پښتو سره هېڅ سمون نه خوري. زمونږ خپل یو اصول دي، هغه د ماشوم دپاره یو شی دی، هغه د ځوان دپاره بل شی دی، هغه د سپین ږیري دپاره بل شی دی. هر چا ته خپل اصول یاد وي، څوک هم د سرکل نه وځي. زمونږ هغه معاشره ده چې په هغه کښې به رښتونی سړی ښکاراوه چې پلانکی رښتیا وایي، په هغه کښې به دروغجن سړی هم ښکاراوه چې پلانکی دروغ وایي. مړی زمونږ د تورو شپو په ټول تاریخ شنلی شوی، 100 کلي لرې به هم چې د چا مړی وشو ښکاره به و چې پلانکي د پلانکي زوی ویستلی دی. زمونږ د تورو شپو مړي نه وو. نامعلوم افراد ته تر اوسه پورې په پښتو کښې ټکی نشته دی، چې ټکی نشته دی. هر هغه شی چې په یوه معاشره کښې پرېکټس کېږي، هغې دپاره الفاظونه وي. زمونږ په معاشره کښې د نامعلوم افراد دپاره، د ټارګېټ کیلینګ دپاره، د شپو د مړیو دپاره، دا ورک مړي دپاره د سره لفظونه نشته دی. دا زمونږ تاریخ نه دی پاتې شوی. دا چې څومره څه شوي دي، دا د بل تاریخ دی. دا د هندوستان د لوی تاریخ حصه دی چې دغه ټول ښارونه د هندوستان پاتې شوي دي پېغور کښې. دا زمونږ نه دي، دا د پښتنو روایات نه دي. بیا د پښتنو لوی تاریخ په هغې هم مونږ بخلی مو دی. مونږ د خپل تاریخ نه ځانونه ورته کټ کړو، مونږ تاریخ کې پیوستون نه وکړو. زمونږ خاوره دا د احمدشاه بابا خاوره، دا د میرویس بابا خاوره، دا د ابدالي، دا د نور دلته مناسب ډېر نامونه به ستړي شي. میرزمان خان دی، دا د ایوب خان خاوره، دا د ملاله میوند خاوره چې دوی کله هم په یو ځای وو، کله پښتانه په یو ځای سره ناست وو، کله د دوی ریاست یو وو، کله چې د دوی سلطنت وو، بیا عظیم سلطنت وو. بیا د رشیا نه راواخله تر بوټان نیپال پره دغې ملکونو کښې چا هم چې داسې کار به کوو، اول سوچ ته به راتله چې پښتانه خو د دوی لوی ریاست، د دوی لوی سلطنت خو به پرې خفه کېږي نه. نو بیا سوچ کوو دا هندوستان به په ورځ کښې 3 ځله محمود غزنوي د وایو. دا دوی هر وخت د تیرو د ډېرو سختو غنه هم دوی بچ کړي دي. خو چې کله برطانیا راغله، انګریزان راغلل، دوی وپوهېدل چې یاره موږ نشو کامیابېدلی. انګریزانو په پښتنو باندې یلغر وکړو. پښتانه د ایوب خان په شکل شي داسې وجنګېدل چې د انګریز یې سمه ملا ور ماته کړله. د میوند په مقام لږ پښتانه کمزوري شوي وي، ځوانان لږ پر شا را روان وي، د کورونو نه پیغلې راووتلې. ملالې غږ پرې وکړو چې چېرته ځئ، دا د پښتنو لښکر دی، په دې کښې پر شا تګ نه وي، که تاسو ځئ پیغلې راوځي. بیا څه وشول؟ بیا د مکناټن لښکرې هلته زیر شولې، هلته ختم شولې. برطانیا سیاست وکړ، برطانیا هلته نه بیا د پښتنو چې کوم
زورور خلک وو هغه یې لاندې کړل او هلته یې امیر عبدالرحمن په شکل چې یو سړی راوست هغه د افغانستان بادشاه شو بیا د پښتنو د سلطنت مات شو په 15 حصو ټوکړې شو سوات ریاست جوړ شو کې پی کې ته نام NWF ورکو د سره د پښتنو نام نه ورکو فاټا ته فاټا نام ورکو د سره د پښتنو لفظ نه کو په شامل الته دا پښتانه څور لزلې د بلوچستان ملګری ټول خاموش شي هیڅ حرکت ما کوي الته بلوچستان چې څور لزله پښتانه وو الته د بلوچ نام ورکو بلوچستان او دا پښتانه بیا چې کوم هغه خوا پاتې شول هغه افغانستان پاتې شو لږ کې خلک هلته پاتې شول په پښتنو کښې به لوی لوی ټبر چې وو لوی لوی خیلونه به وو حکومتونه به د هغه وو ډېر په بخښنه سره به چې چا به خیل په تعداد څخه کمزوری وو هغه به بیا لږ خواران شمارل کېدل شول یوسفزی اڅکزی او داسې کاکړ لوی لوی قامونه وو کاکړانو او داسې یوسفزي د به په دې هغه باندې حکومتونه کول په دې لوی د پښتنو سلطنت باندې هغه دې خوا پاتې شول محکوم وطن څخه پاتې شول هلته چې کوم دوی ته پاتې شول پښتانه تقسیم شول چې کله تقسیم شول بیا یې د انګریزانو فرموله ده چې ډیوایډ اینډ رول تقسیم یې کا او بیا حکومت پې وکړه بیا پښتنو مبارزه شروع کړله بیا دا ملا پیونده په شکل سے مبارزه شروع شوله ولا سم ورسره وجنګېدل بیا د فقیر ای پی په شکل سے د دغې انګریزانو خلاف د دغې پر تغییر د استلو دپاره جدوجہد شروع شو سمې ګولۍ په د خپلې سینې وخوړلې نن ګیله همدا ده په هغې وخت چې باچا خان را پورته شو صمد خان را پورته شو لوی لوی تحریکونه د انګریزانو خلاف جوړ شول خو ګیله نن دا ده چې د علامه اقبال یو خواب خو په د ټول کتابونو کښې موجود دی خو زما د نیکه چې په خپلې سینې ګولۍ خوړلې هغه اتلان هغه ملا پیونده هغه فقیر ایپي هغه باچا خان او صمد خان نن نشته دی ولې مې ورکوې ته زما تاریخ ورکوې ته زما په تاریخ پسې را پورته شوی ولې زما د تاریخ نه تا ته څه شي یره ده تا وایه چې ورکوم یې موږ دا هم در وبخو تا زما ژبه ورکوله په ما باندې نورې ژبې دې راوسپارلې زما مور زما پلار یوه ژبه راښودلې ده ته راته وایې دا ټیک ژبه نه ده په دې به زما سره خبرې نه کوې دا تاریخي ژبه دا د لویو لویو باباګانو ژبه دا د لویو لویو علما ژبه دغه ته بیا د جاهلیت ژبه وشوله اوس هم تاسو لاړ شئ چرته هم یو ځل که دا خپله ژبه په بله ژبه کښې درنه میکس شوله نو ډایرکټ وایي جاهل دی زما ژبه دا لویه ژبه دا تاریخي ژبه دا د یو سلطنت ژبه دا بیا تا د جاهلیت نوم ورکو زما د ژبه سپکه کړله پردۍ ژبې د زما کور ته رانه کولې ما بیا درته وویل چې ته پرې رضا یې هم سمه ده چې ته رضا وې دا مې هم در سره خوښه ده بیا زمونږ جغرافیایي لحاظ سره مونږ په مختلفو ټوکړو کښې تقسیم وو ستا خوښه ده همدا مې هم در سره قبوله ده په هغې نه پس په دې خاوره باندې ما ته ژوند داسې جوړ شو چې زه به د دغې بیا به د ژوند راکوه او هغه هم څو کاله صرف څو کاله پس موږ ته معلومه ده په دې خاوره چې چا هم دغو پردو ته جاسوسیانې کړي دي هغې بیا بیرته خپل هم وژلي دي هغه یې هم نه ماتوه په دې خاوره باندې د یو شي یعنې زمونږ سره د ژوند د تېرولو هېڅ لاره نه شوه پاته ستا بوټچاټي هم زمونږ دپاره لار نه شوه پاته تا زما په وطن اپریشنونه وکړل تا د کمنډرانو په ځای د عام ولس کورونه ړنګ کړل تا عام خلک دا هغه خلک چې په ټوله علاقه کښې هوټل نه لرلو ځکه چې دا میلمهپال خلک وو هوټل د په خپل علاقه کښې ډېر لوی پیغور شمارولو هر میلمه چې راتللو د چا په کلي به چې و په کلي کښې به جګړه ده وه چې دا میلمه به زما په کور وي هغه مېړنی خلک بیا تا په لنډونو کښې ودرول بیا تا ذلیل کړل بیا د دنیا انټرنیشنل بیکاري د ځینې جوړ کړل د دنیا خلکو ته ویل چې راشه څه بیک ورکړه څه خیر ورکړه زمونږ د اتلان زمونږ د دغې ننګیالي ژوندونه دی زمونږ ماحول تا خرابولو زمونږ ذهنونه تا خرابول زمونږ په ذهنونو کښې هر هغه سوچ چې ما ته به یې یو خوددار ژوند راکوو هر هغه سوچ ته تا غدار وویلل دا نام چې منظور غدار دی په والله دا د نام دا د شخصیت محتاج ټکي نه دي راشئ په دې ناست کسانو کښې څوک هم راپورته شئ د خپل وطن خبره وکئ تا ته به هم غدار وایي دلته غدار شخصیت نه دی دلته غدار یوه بیانیه ده دلته د مظلومیت بیانیه غداره ده دلته د پښتونولۍ بیانیه غداره ده ته چې د وطن خبره کوې ته چې د پښتو خبره کوې ته چې څوک هم یې ته به غدار وې تا د پښتنو یو مشر هم په خپل رنګ ښه نه پرېږد تا د پښتنو یو سیاسي لیډر هم داسې نه پرېږد چې
روپۍ ګنډې نه پسې وکړلې یو پارټي دې همداسې نه پرې شوه په دې خاوره د دې خاورې دپاره اواز پورته کولو والا سړی هر څوک تا غدار کو تا زموږ مشران په چړو رانه حلال کړل په غوتکشو د ماکو د وویشتل په کورونو د بمباري وکړلې زموږ د خلک د آی ډي پیز کړل بیا بیرته تا موږ بیا درته وویل چې ته پرې راځایې چې او زه پرې راځایم زندهباد سمه ده ستا سره مې خوښه ده بیا موږ روان شولو موږ آی ډي پیز وو موږ په پردو وطنونو کښې ډېر ذلیل ژوند کړی وو موږ به د یو بجلي بل د پرې کولو دپاره په ژمي کښې تارونه کټ کول چې دا نشي رابندره زموږ دومره خوار ژوند وو موږ ولسي خلک یو موږ قبایلي خلک هم یو زموږ په خپل عزت او پت باندې سخت زړه بدېږي په والله د یو علاقې هم د پښتنو چې صرف ورته ووایې چې ستا زره نه ته په بل وطن چا بد کتلي دي د ټول قوم د ټول خلکو هلته زړونه وسوي دي زموږ زړونه ودرېدل زموږ قومي اتحاد اتفاق ته را ختم کړ هغه نه پس هم تا راته وویل چې کور پرېږده ما کور پرېښودو بیا راغلم آی ډي پیز خیرماد راځم کو واپس چې راتلم تا ویل زه ترهګر لرې کوم په چیک پوسټ موږ درته ویل چې السلام علیکم ډېره په بخښنه سره تا به د بېنچوت لفظونه راته استعمالول ما بیا درته وویل زما ولس د هغه په مقابله کښې تا ته ویل چې جی سر هېڅ خبره نه ده دا راته وایې دا هم وایه بیا دې هغه خلک په علاقو کښې تم کړل چې چا هم د کرایې کور کرایه ادا کولی شوله هغه واپس لاړل هغه خواران هغه غریبان هغه مزدورکش هغه د ګنټو بیلچو والا خلک چې بیخي یې هېڅ لاره نه تېرېدله د ژوند د تېرولو هغه په کورونو پاتې شول هغې په کلي علاقو کښې هغې په کوڅو کښې د هغې په غرونو کښې دوی یو کار و دوی به ګډې او چیلې پیولې ګډې چیلې پیولې ماشومانو ته تا منسونه شخ کړل هر هفته به هغه ماشومان په هغې منسونه الوتل وروڼو زه یو ځل دا ډی خان اسپتال ته دوه ماشومان مونږ راوړل د سریلې نه تعلق لرو ساوت وزیرستان تحصیل سر وکړی نو چې کله راوړل ډاکټر ورته ډېر څه غوسه شو چې ته خو یې پلار یې تا دومره لیټ ولې کړل دا سړي به جوړ شوي وای د دوه کسان هغه ورته ویل چې په ټول کلي مې د دلته راتګ دپاره پیسې نشوې سره پوره کولی هغه غریبان خلک چې په ورځ چې د ورځې تېرولو پیسې وي هغه چې په کراچۍ چې څوک مزدوري ته رالږلی دی او دی هلته ورته اوسېږي تا خو هغه دومره ذلیل کړل تا خو هغه خواران نه پرېښول بیا د مسلمانۍ په جذبه باندې بیا د اسلام په جذبه باندې دلته په دې پاکستان کې اذان شروع دی او اذان نه بعد بل لمونځ هم کېږي په لمانځه نه یعنې اوس به دلته به لمونځ کوو په دغې ځای باندې په جمع سره 10 منټه چې لمونځ وکړو په هغې نه پس لمونځ زموږ دپاره تر ټولو اهم دی یو کس کوم طرف ته یو کس که څوک امام بیا صرف مخ شه ودره یو لږ چې جوړ شي بیا نور ټول جوړېږي اذان یو کس Patkay ruka berta. Patkay ruka berta. Javed atar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جو کس چې صرف مقصد شي هلته ترتیب نه جوړېږي جماعت دغه دی
ټول مسجد ته د مخامخ